This is a marker. دا یو مارکر دی. That is a door. هغه یو دروازه ده. These are markers. دا مارکری دي. Those are classes. هغه صنفونه دي. Assalam Alaikum. How are you? I hope everyone is fine. سلامونه څنګه یې؟ تاسو ښه؟ امید دی چې تاسو ټول به ښه یاست. څنګه چې تاسو سره مونږ واده کړی وه چې تاسو له به مونږ د 3 months د 3 میاشتو انګلیسي کورس شروع کوو، هغه هم په پښتو کې. نو د هغې نن اوله ورځ ده او اول سبق دی. راځئ چې شروع کړو. This is a marker. دا یو مارکر دی. This is a class. دا یو صنف دی. This is a boy. دا یو هلک دی. نو دلته تاسو په دې جملو کې وکتو چې ما د this کلمه استعمال کړه. this مطلب دی دا. او the definition of this is that this definition مونږ سره دی is used to point out a singular person, place or thing which is near to the speaker. this مونږ سره هغه شخص ته، هغه ځي ته یا هغه شي ته اشاره کوي چې هغه یو وي او خبرې کوونکي سره نږدې وي. صحیح ده؟ یعنی هغه کس ته خو یو کس، هغه یو شي ته یا هغه یو ځي ته اشاره کوي چې هغه مونږ سره نږدې وي او یو وي. فار ایگزامپل اوس دا مارکر ما سره نږدې هم دی، یو هم دی. this is a marker. دا یو مارکر دی. دا دیوال یو هم دی او ما ته نږدې هم دی. this is a wall. دا یو دیوال دی. یا فار ایگزامپل دا صنف ما ته نږدې دی، نو زه یم چې this is a class. دا یو صنف دی. نو چې کله تاسو سره یو څه نږدې وي او یو وي، نو د هغې دپاره به تاسو د this کلمه استعمالوئ. اوس تاسو وګورئ چې تاسو سره نږدې څه دي، د هغې مثالونه جوړ کړئ. فار ایگزامپل ما سره تخته نږدې ده. this is a whiteboard. دا یوه تخته ده. ما سره فار ایگزامپل د دې ترڅنګه زما لپټاپ نږدې دی. this is a laptop. دا یو لپټاپ دی. زما موبایل ما ته نږدې دی. this is a mobile یا this is a phone. زما مارکر ماله نږدې دی، نو زه یم this is a marker. نو this چې کله تاسو سره څه نږدې وي او یو وي، د هغې دپاره تاسو د this کلمه استعمالوئ. that is a door. هغه یو دروازه ده. that is a boy. هغه یو هلک دی. that is a class. هغه یو صنف دی. نو تاسو ولیدو چې په دې جملو کې ما د that کلمه استعمال کړه. that مطلب هغه. او the definition of that, the that definition مونږ سره دی it is used to point out a singular person, place or thing which is far from the speaker. that چې دی هغه شخص، هغه ځي یا هغه شي له اشاره کوي چې هغه د خبرې کوونکي نه لرې وي، یعنی هغه زموږ نه لرې وي، نږدې نه وي، خو په شرط د دې چې یو وي او موږ نه لرې وي. نو هغې دپاره مونږ that استعمالو. که ستاسو یاد شي مونږ this ویلی و. this دا that هغه. فار ایگزامپل اوس زه وایم هغه یو دیوال دی. that is a wall. هغلته یو موټر را روان دی، یو گاډی، نو زه یم that is a car. هغلته یو هلک ولاړ دی، زه یم چې هغه یو هلک دی. that is a boy. نو that مونږه د لرې دپاره استعمالو او this مونږه د نږدې دپاره. صحیح ده؟ this مطلب دا او that مطلب هغه. امید دی چې تاسو به پوه شوي یئ. د نورو داسې ویډیوز دپاره مونږ در سره لایک او فالو کوئ او زمونږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کوئ او د بیل بټن ووهئ تر څو زمونږ نور ویډیوز تاسو ته راورسیږي. السلام علیکم. راځئ مونږ سره انګلیسي په پښتو او په کم وخت کې زده کړئ. څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ د انګلیسي د بیسیک انګلش لینګویج کورس یعنی د انګلیسي بنیادی کورس شروع دی. راځئ چې شروع کړو. These are markers. دا مارکرې دي. These are boys. دا هلکان دي. These are classes. دا صنفونه دي. نو تاسو ولیدو چې په دې جملو کې ما د these کلمه استعمال کړه. these مطلب دی دا. که ستاسو یاد شي مونږ په تیر اول سبق کې this ویلی و. this مطلب دا او these مطلب دا، خو this مونږ د واحد یا مفرد یا سنګولر دپاره استعمالو، یعنی د یو دپاره.
او که د یو نه زیات شي او نږدې وي تا سره نو بیا this نشي استعمالوي بیا به د هغې دپاره څه استعمالوي د هغې دپاره بیا these استعمالوي لکه فار اگزامپل اوس دا یو مارکر دی نو مونږ به څنګه وایو مونږ به داسې وایو چې this is a marker this is a marker دا یو مارکر دی ښه که تا سره دوه مارکرې وي نو بیا خو نشي ویلی چې this is a marker بیا به تاسو وایئ بیا به تاسو وایئ these are markers these are markers good که فار اگزامپل اوس تا سره دا دیوال نږدې دی یو دی نو this is a wall دا یو دیوال دی او که تا سره دوه درې دیواله نږدې وي نو ته these are walls دا دیوالونه دي یا فار اگزامپل تا سره یو شاګرد نږدې دی زده کوونکی نو تاسو وایئ this is a student دا یو student دی او که زیات در سره نږدې وي نو بیا به وایئ these are students دا شاګردان یا زده کوونکي دي صحیح ده نو مطلب دا شو چې کله تاسو سره څه نږدې وي او مفرد یعنی واحد یو وي نو د هغې دپاره به تاسو this استعمالوئ او که تاسو سره د یو نه زیات وي یعنی جمع وي نو بیا به د this په ځای تاسو these استعمالوئ اوس زه ویمه چې دا زما کتاب دی this is my book او که کتابونه زیات وي نو بیا ویم these are my books those are boys هغه هلکان دي those are books هغه کتابونه دي those are classes هغه صنفونه دي نو تاسو ولیدو چې په دې جملو کې ما د those کلمه استعمال کړه those مطلب دی هغه څنګه چې تاسو په دویم کلاس کې د that سبق ویلو that مطلب هغه نو those مطلب هم هغه خو د دې دواړو ترمنځ فرق دا دی چې that مونږ د واحد لرې دپاره استعمالو چې کله تاسو نه یو څه لرې وي واحد وي یو وي او کله چې تاسو نه یو څه لرې وي او زیات وي یعنی جمع وي بیا مونږ that نه استعمالو بیا مونږ those استعمالو فار اگزامپل those are classes هغه صنفونه دي those are chairs هغه کرسیانې دي those are teachers هغه teachers دي یعنی هغه استادان دي امید دی چې تاسو به پوه شوي د داسې نور ویډیوز لپاره موږ در سره لایک فالو او سبسکرایب کوئ مننه